این حال دیگه تو میتونی بسته کنی. اوس دغه موټر چې تازه راغی دا اوس استاد چې کوي کمپیوټري چک چې د خپل یادونه کوله استاد ماته مخکې یادونه وکړه چې د دې کار داسې اسانه نه ده چې سړی په یو ورځ باندې زده کړي نه. د سی جی 10 پښتو ټولنې هندارې پروګرام درنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله به یاست. دا د عزت الله احمدزی ستاسو لپاره په یوه بله برنامه کې چې نن سروی غزني ته راغلی یم. سروی غزني هغه ساحه ده چې دلته په ډېره زیاته اندازه د مستریانو سرویونه دي چې دلته خراب موټر راځي، هغه که د وایرنګ مشکل ولري یا د ماشین نور عوارض ولري راځي دلته جوړیږي. یعنې په ټوله کې به تاسو نن د مستریانو د یوې ورځې د ژوند له حاله خبر شئ. نو راسره اوسئ. نامم سمیر هستم. همینجا یک 5 سال میشه که دمی ورکشاپ هستم. تنها دمی سرایی که فعلا هستیم 5 سال میشه. تجربه کاری ما در کل 15-16 سال میشه ما در سرای غزنی کار میکنم. کار ما هم ماشین است، هم مستریگری است، هم ماینگری، هم چک کامپیوتری است. خب بسیار خوب. خب امروز ما به حیث یک شاگرد اگر ما را میپذیرین همراهتان هستم. برنامه را جور میکنیم و سوالا را جواب میدین، در ضمنش کارم میکنم همراهتان. درست است؟ مشکل نیست. شاگرد قبول داری؟ زنده باش، بخیر باش. خب در نخست بر ما بگو که موتر چه عوارض داره که ما شما به همین را جور کنیم. عوارض از وقتی که چک کرده میشه یک خانه کویل از این سوخته کم یک دانه است. یک خانه کویلش خراب است. امور را نو میکنیم، یکم مسنگ میکرد، موتر کش نمیکرد، مصرف تیلش بالا شده بود، ایکو کار نمیکرد. در یک روز یاد گرفتن خیلی سخت است. یعنی چقدر باید نیاز باشه که یک نفر که میخوایم مستری پخته شوم؟ چون نظر به حافظه خود یک شخص است، استعدادش است، علاقه است که علاقه داری به این کار نداری. تو نمیشه که مثال همی آمدی جایی ده این کار شروع. اول علاقه گپ است که مثال تو علاقه داشته باشی ده این کار رو یاد همی سیایی و همی چیز خوشداری نداری. هر کاری باشه برای ما بگم انجام میدیم. مشکل نیست. کار دیده باز کردیم اینجا میریم به ششتن کارش. دوستانو نن اول ورځ د زما په مستریتوب کې نو استاد ماته مخکې یادونه وکړه چې د دې کار داسې اسانه نه ده چې سړی په یو ورځ باندې زده کړي نه. مشکل ده. خو زه کوشش کوم چې یو څه شیان د دې زده کړم، ځکه د استاد په اړه خو ما اورېدلي وو چې دی ماشاءالله کلونه کېږي په دې کې تجربه لري، او بل هر څوک چې د خپل کار سره شوق علاقه ولري هغه ډېر پرمختګ هم کوي. طی شد؟ استاد وایي چې دې ته ایرفلو وایي. کله چې دا او مثلا د دې ترڅنګ دغه پرزه چې ده دا کله چرک شي بیا وایي موټر لړزه کوي. نو موټر د لړزې د ورکولو لپاره دوی بیا استاد دا راخلاصوي او خپلو شاګردانو ته وایي چې دا پاک ستره ومینځل شي، له هغه نه وروسته بیا د موټر همدغه عوارض چې لړزه لري په اصطلاح باندې دا بیا ورکېږي ورسره. استاد همین رقم است نه؟ بس ما دیگه شبوشه. در ششتن خو استاد تکله هستون نه؟ نه ششتن باید تکله باشه. درنو کتونکو دغه ژوره څاه چې یا کویای ورته وایي په اصطلاح دا د دې دپاره جوړ شوی چې د موټر موبلاین بدلیږي، نټونه دغه ځای نه راخلاصېږي، په اساني سړی کولی شي مثلا لاس ور وغځوي دلته نټونه راخلاص کړي. د دې موټر موبلاین زاړه موبلاین یې ترې خلاص کړي وو، نو اوس بیرته دغه نټ زه ګورم چې څنګه شو تړل شوی. خو ده اینمی رقم موبلاین واز کرده بودم از این باز اثر پس موبلاین دیگر انداختم بازو که از موبلاین سوخته یک میشد. موبلاین موتر استاد باید در چه وقت تبدیل شود؟ یه خب باز کیلومتر دارن. بعضی مردم هاست که مثال تکسیوانی میکنن 15 روز 20 روز بعد تبدیل میکنن. در کیلومتر که قید کرد بازو در 15 ساعت
در 2000 کیلومتر تبدیلش میکنه، بعضی در 12 ساعت. یعنی به نظر شما استاد مواردی که داشتن جور شد بخیر؟ مواردش که داشت جور شد. باز یا معمولا بسیاری از یا کم لرزه را می داشته باشه، چرا که 3 سال هم داشته. اسم شما چی است؟ اجمل. اجمل جان بگو که شما چقدر وقت میشه شاگردی میکنید؟ من 1 سال شده. 1 سال. چه چیزا را یاد گرفتیم مثلا؟ پیدا شد؟ اینجا ستاره یاد گرفتیم. بس کن. اجمل. جمع شاگردای استاد کدام یکی؟ اجمل یا خواجه کدام تجربهش زیادتر داره؟ هر دویش مساوی است. این را وقتی که مندازی در اینجا پس کسردن مندازی باید قسم باید پرتی که اینو کدی در اوجا نخوره که باز خو نکنه، پایان نره. پایان کرده باز بسیار آهسته پرتی؟ نه بسیار باید اینی رقم باید پرتی. وقتی که تو پرتیشه بازو میچش نوکش میچسب، نوکش که چسبید باز خرابی نکنه. این حال دیگه تو میتونی بسته کنی. درنو کتونکو استاد ویل چې دلته د پلکونه اچولم په یو تخنیک باندې ور اچول کېږي چې باید داسې زور سره خطا نشي یا په تیزۍ سره ورونه لویږي چې دې پلک نوکه خرابېږي. نو دا یو مهارت غواړي چې خپله ګوته ورسره ونیسئ، لاندې دا واچئ. خودم علاقه‌مندی زیاد در موتر داشتم. باز مامای من که بود مستری موتر بود. باز من پدرم گفت برو کتش امروز کار کن، مکتبم برو درسم میخوان میکنم. دیگه اقتصادم ضعیف بود، باز من درسم خواندم تا صنف 12 دیگه باز امی کارم پیش می بود. باز من ایره در ظرف 18 ماه کار کردیم، میره بلد شدیم. 1.5 سال. کامیابی من دایی بود که من یک ذره انگلیسی را میفهمیدم از طریق از او. بعضی چیزای نوارزاتی که بود شب باز میرفتم درس میخواندم، از یوتیوب میدیدم در اینترنت که چه رقم جور میشه چه رقم بسته میشه. در اصل من شاگردی 18 ماه کردم، اما بعضی شاگردای هست که 8 سال 10 سال 6 سال شاگردی میکنن. لایق‌ترین شاگردت اگر یادت باشه نامشه برای ما بگین که کی بود؟ لایق‌ترین شاگردم به نام زکی نام داشت. زکی نام داشت، سن سالش هم خورد بود ولی بسیار بلد بود، زودتر یاد می‌گرفت. انشالله که یک روز نام ما را بگیریم که عزت الله آمده بود یک روز کار یاد گرفت. استاد پیش از که خراب بودی موتر نو که ترای میکنین چگونه است به نظر خودتان؟ عوارضش مشکلش حل شده یا خیر؟ این موتر 3 سالنده است. از 3 سالن 1 سالندش کار نمیکرد، ریز نمیگیره، موتر جتکه میکرد. این رقم حال صاف که میره این رقمی نمیره، موتر جتکه میکرد. حالا لرزه هیچ چیز ندارم، موتر رو نه نرمال میره. استاد زیرا برای ما بگو که در مسلک خود راضی هستین؟ شکر است، من راضی هستم از کار خود، از کسب کمال که مثلا چیزی که دارم من راضی هستم. دیگه بعضی کسا زیادتر مردم مرا میشناسن، همین شناختی که من دارم برای من یک افتخار است که من یک مستری هستم. این دیگه کارش بخیر خلاص شد، تکمیل شد. درنو لیدونکو تاسو دوه موټر نور هم ولیدل. استاد ویل یو شی جالب ده چې نن ټول دا واړه موټر راځي خراب شوي دي. د استاد چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د کمپیوټري چک په اړه باندې، اوس دغه موټر چې تازه راغی دا اوس استاد چې کوي کمپیوټري چک چې د خپله یادونه کوله، نو تاسو دغه جریان راسره وګورئ چې دغه کمپیوټري چک یعنې څنګه استاد یې څنګه چک کوي. من چک میگم حالا میگه توربو ازی کم مشکل داره،
تربوش البته که چرک گرفته همین خاک که بیشتر نشان دادم اونم خاک که بگیره بازو رو نشان میده. درنو کتونکو تاسو جریان وکاته چې تقریبا 2 موټره چې دلته خراب وو هغه استاد جوړ کړ. ما هغه د یوې ورځې په تېرېدو سره له استاد سره همکاري وکړله د شاګرد په حیث باندې. نو اوس نو استاد هم ستړی شو، یو څه دمه کوي. استاد ستاسو چای راغلی؟ استاد شما صبحی چند بجه میای اینجا؟ مثلا چند بجه کارتان آغاز می شود؟ صبح 8 بجه 7:30 بجه دیگه 7 بجه تایم ما هست. در کل استاد بسیار زیاد تشکر که ما یک روز همراه شما بودم، شاگردی هم کردم. برای خودم چند نمره میدی به اصطلاح کارهایی که انجام دادم؟ خواهش میکنم. نه من میتونم که مثلا مسترگری یاد بگیرم. اون نظر و علاقه است دیگه. من طرف شما دیدم میتونیم، شما باز میتونیم که چه کامپیوتری کنیم. بعضی هم موتورها که هست من مصروف کار میباشم، شما را میتونیم بریم چک کنیم. چه کامپیوتری باز یک ذره آسان تر است. بسیار خوب استاد، بسیار زیاد تشکر که بر ما وقت دادین. در این وقت مصروف که مشتریتان هم میای، موترها میای، اونا همون استاد هستن که منتظر خودتان هستن که موترشون جور کنین، چک کامپیوتریش کنین. بسیار زیاد تشکر میکنم که به ما وقت دادین و همراه ما صحبت کردین. زنده باشین استاد محترم. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې پروګرام چې تاسو سره وکاته، زه د سروی غزنی ساحې ته راغلی یم. دلته د مستریانو یو سروی دی چې په دې کې استاد سمیر چې په دې ساحه کې ډېر زیات شهرت درلود. تاسو د ورځې ټول جریان را سره وکاته چې موږ ځینې موټرې هم جوړې کړلې. هیله د درنو کتونکو چې ستاسو دغه پروګرام تر پایه د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. تر بل او داسې پروګرام چې زه به په خدمت کې حاضرېږم، الله مو مل شه. ډېره زیاته مننه. بخیر باشه.